الله رب العالمین چې کله ابلیس او د آدم علیه السلام ترمنځ دشمني واچوله، الله ورته وفرمیل سجده وکړه، هغې سجده ونه کړه. ابلیس ویل الله دشمنۍ دپاره زما آدم علیه السلام پیدا شو او د دې په وجه باندې زه لعنتي شوم او زما عبادت ټول برباد شو، نو الله ما ته پې فوقیت راکړي. الله ورته وفرمیل د هر انسان په بدله کې به ستا 10 اولاده پیدا کیږي. وی الله لږ زیاتوالی راوله. الله رب العالمین ورته وفرمیل چې تا ته د انسان په بدن کې اجازت دی، ته پکې حرکت کوه، ګرځه پکې. امام رازي رحمه الله یو قول نقل کړی دی، وی عیسی علیه السلام وفرمیل الله دا شیطان راته وښیه چې د انسان په زړه باندې څنګه قبضه لګوي. وی الله ورته وښودل لکه د مار په شکل سره دا شیطان دا د انسان په زړه باندې پروت دی. کله چې دی د الله ذکر وکړي دا شیطان اخوا شي، کله چې د ذکر وخت راشي، د مانځه وخت راشي او دی مونځ ونه کړي، ذکر ونه کړي، تکبیر او تکبیر او دارنګې تسبیح او تحمید او تهلیل ونه وی، وی دا شیطان پې د بره شي. بیا وی چې ما پې قابو موندو، وی الله لږ نور هم راله زیات که، دا قوت او طاقت راله نور هم راکړه. الله ورته وفرمیل واجلب علیهم بخیلک ورجلک وشارکهم فی الاموال. هر طرفه 4 طرفه تا ته اجازت دی د انسان د ګمراه کولو واک او اختیار تا ته راشته چې په کومه طریقې ته ګمراه کولی شي، ته خواري وکړه، کوشش وکړه ته یې ګمراه کړه. 4 طرفه کمین کې شیطان ناست. آدم علیه السلام ویل الله دومره خطرناک دشمن چې راته ښکاري نه، مالم فوقیت راکړه، زما اولاد عاجزه دی. الله رب العالمین ورته وفرمیل چې ای آدم علیه السلام ستا یو اولاد چې کله پیدا شي، یو بچی پیدا شي او هغه بلوغ ته ورسیږي، یوه نیکي وکړي، زه یې په 10 چنده ورته اجر او بدله ورکوم. من جاء بالحسنة فله 10 امثاله. یو په 10 چنده ورته الله وایي. که د یو ګناه اراده مو کې تر څو دي چې ګناه نه وي کړي الله یې درته نه لیکي، خو که د یو نیکۍ اراده دې وکړله او هغه نیکي دې هم نه کړله الله درته عملنامه کې ولیکي. او که یو ګناه اراده دې کړې وه دا ګناه دې وکړه تر 1 ساعته پورې الله ملایکو له اجازه نه ورکوي، وایي لږ صبر وکړئ دا زما بنده دی، توبه به وباسي، توبه به وباسي. چې کله توبه وکړي هغه ګناه ختمه شي، لیکلی کېږي نه. و یا الله دشمن ډېر خطرناک دی او زه ډېر کمزور یم، الله ما له پې فوقیت راکړي. الله رب العالمین آدم علیه السلام ته وفرمیل فوقیت ستا دا دی چې ستا یو بچی 100 کاله 1000 کاله په کفر او شرک تیر کې، خو د ځنکدن نه یو څو منټه مخکې دا کلمه وایي چې لا اله الا الله، زه به د دې ټول هغه کفر او هغه شرک او هغه ګناهونه ختم کم او زه به جنت ته داخل کم. لکه عمرو بن عقیش رضی الله تعالی عنه جلیل القدر صحابي، الله تېنه جوړ کو، دی به سود کولو. احد میدان ته الله راوستلو، وی بازار د مدینې ته راووتم چې ګورم څوک نشته دی، فلان چېرته، فلان. صحابو به ترغیب ورکولو، دعوت چې ایمان راوړه، دی به ویل که ایمان نه وړم زما سود ختمیږي. وی غیرت راغی، الله ټول جهاد ته تللی دی او زه دلته یم. بازار کې مې ځان دپاره یو پټګی واغېستلو او په هغې باندې مې خپلې سترګې ښکاره کړي او مخ مې پې پټ کړه او د سر نه مې پټګی تاو کړه او رالمه. د احد میدان ته چې راورسېدم صحابه ورته ویلې دا ستا ډله نه ده، ورشه ابو سفیان سره ودرېږه. عمرو بن عقیش ورته وی انی آمنت بالله ورسوله، ما په الله او په رسول الله ایمان راوړی دی. په سب کې دننه شو. ابو هریره رضی الله تعالی عنه به فرمیل هغه صحابي نوم راته واخلئ چې نی مونځ کړی دی، نی اودس کړی دی، نی غسل کړی، نی روژه نیولې، نی زکات ورکړی دی او زمونږ او ستاسو نه مخکې جنت ته تللی دی. په میدان باندې ورسم شو، جنگ یې شروع کو. یو صحابي راغی، یا رسول الله خبر نه وي؟ نه، عمرو بن عقیش په خاورو کې په لیت پیت په وینو کې پروت دی. هغه څنګه راغلی دی؟ وی غیرت راوستی دی، ایمان غیرت غواړي زمارونو، قرآن غیرت غواړي، دین غیرت غواړي. چې ورغې چې ګوري عمرو بن عقیش پروت دی د احد په میدان کې په وینو کې لیت پیت. نبی علیه السلام خپله زخمي دی او په هغه خپله لمنې ورته دا مخ پاک که او سر د دې راوچت کو، په خپل زنګونې کېښود او ورته وفرمیل جنت ته ورسېدلی. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو جنت والا جوړ کړي.
کله کله جنت ته د الله په فضل او احسان سره تلل وي ور خپلو اعمالو ته مه مغروره کیږئ کله کله انسان بلعام بن باعوره ته به 12,000 شاګردان کېناستل 12,000 بغیر د لوډ سپیکره بغیر د جنریټر او پکونه به ورته درس کولو الله وی مثله کمثل الکلب د سپي په مرګ باندې د دنیا نه لاړو خپلو اعمالو ته مه مغروره کیږي هر عمل چې وکړي وروسته کوشش کوه او دا عمل دې په الله قبلوه او داسې الله زما دا عمل قبول کړي او دا خپل عمل کم ګڼه او نور ورپسې زیاتوه الله رب العالمین دې زموږ او ستاسې ټول نیک عمل قبول کړي الله دې زموږ او ستاسې ټول ګناهونه معاف کړي